ژوند اسانه کول او قوي کېدل یوازې یو تصمیم غواړي او هغه هم دا نن ورځ پیل کېږي. قهرمان تاسو ته یوازې خپله کیسه نه وایي، بلکې غواړي تاسو هم پوه شئ چې هره ورځ له ننګونو ډکه ده. کله چې تاسو خپلو اهدافو ته رسېدل غواړئ، بهرنۍ ستونزې او خنډونه به راځي، خو یاد ولرئ د هرې ستونزې سره مبارزه تاسو قوي کوي. که تاسو غواړئ نوی مهارت زده کړئ، نو تاسو باید هره ورځ تمرین وکړئ، حتی که یوازې 5 دقیقې هم وي. ننګونې ستاسو د پرمختګ برخه ده، نه د ناکامۍ. که د تېرې ورځې کومه دروازه ستاسو پر مخ بنده شوه، مه خفه کېږه. دا یوازې معنا لري چې تاسو باید بله دروازه خلاصه کړئ، بل فرصت پیدا کړئ. هره ورځ د نوو موقعو لپاره ډېرې دروازې خلاصې دي، یوازې تاسو باید یې وګورئ او پرې عمل وکړئ. که ستاسو لومړنی کار یا پروژه ناکامه شوه، نو دا ستاسو وروستۍ هڅه نه ده، بل فرصت ستاسو انتظار کوي. همیشه هغه کار وکړه کوم چې سم وي، نه یوازې اسانه کار، بلکې هغه کار چې رښتینې نتیجه لري. که وخت محدود وي، لږ تر لږه د غلط کارونو څخه ځان وساتئ. که تاسو یوازې 3 ساعته وخت ولرئ، تمرکز وکړئ پر هغه کارونو چې تاسو ته رښتینې وي، پرمختګ درکوي، او د بېځایه کارونو پر ځای انرژي مه ضایع کوئ. ناکامي د ژوند یوه برخه ده. دا د دې لپاره نه ده چې تاسو له هدف نه شاته شئ، بلکې د دې لپاره ده چې تاسو زده کړه وکړئ او لا قوي شئ. کله چې ناکامي راځي، لاس مه اخلئ. هره ناکامي تاسو ته درس درکوي، هره ناکامي تاسو ته لار ښایي چې څنګه بیا مخکې لاړ شئ. مثال، که پروژه مو ناکامه شوه، فکر وکړئ زه څه زده کولی شم، پر کومه لاره بیا هڅه وکړم. نو یاد ولرئ، خپل ژوند اسانه کړئ، خو قوي اوسئ. هدف ته رسېدو لپاره هره ورځ لږ څه وکړئ، حتی که ننګونې لویې وي. د ناکامیو پر وړاندې مه خفه کېږئ، بل فرصت همیشه شتون لري. تل سم کار وکړئ، غلط کار مه کوئ، او خپل وخت په ارزښتناکو کارونو مصرف کړئ. نن ورځ یو څه وکړئ چې سبا ستاسو ژوند اسانه کړي او تاسو قوي احساس وکړئ. هره ورځ یو ګام، یوه دروازه او یو تصمیم د بریا پر لور.